په بلجیم کې پناه غوښتنه، مرکه او انټرویو دوهمه برخه. لویه کمیساري ټول هغه اطلاعات او معلومات چې تاسو یې ورته کوئ په محرم ډول بررسي کوي. کوم سندونه چې ورکوي هغه هم په دې کې شامل دي او د دوی دغه سندونه په ډیر احتیاط ستاسو له شخصي ژوند سره پرتله کوي. کله چې تاسو لویه کمیسارۍ سره مرکه لرئ نو ستاسو وکیل کولی شي په دغه مرکه کې حاضر وي، خو د مداخلې حق نه لري. له مرکې وروسته وکیل کولی شي تاسو ته روښانه کړي چې تاسو په کوم دلیل دلته د پناه اخیستلو حق لرئ. ستاسو یو باوري کس هم کولی شي چې په دغه مرکه کې ګډون وکړي، خو د دې لپاره تاسو باید له لویې کمیسارۍ سره وړاندې هوکړه کړې وي. ستاسو مرکه په لویه کمیسارۍ کې په هغه ژبه کېږي چې مخکې د کډوالو چارو د ادارې لخوا ټاکل شوې ده، چې له هالندي یا فرانسوي ژبو څخه به وي. ستاسو ژباړن به د کډوالو چارو په اداره کې تاسو لومړی ځل د پناه غوښتنه راجستر کړې وه ټاکل کېږي. لومړی ژباړن یو بېپرې کس دی چې د خپل تندې له کبله مجبور دی چې د دغه مرکې راز وساتي. دوهم ژباړن ستاسو خبرې د کمیسارۍ مامور کارکوونکي ته او د هغه خبرې تاسو ته ترجمه کوي، البته پرته له دې چې ستاسو او د کارکوونکي په خبرو کې څه زیات او یا کم کړي او یا یې بدل کړي. دریم ژباړن ستاسو د پناه غوښتنې په بهیر کې هیڅ ډول مداخله نه کوي، ستاسو د دوسیې په ارزونه کې هیڅ ډول رول هم نه لري. د لویې کمیسارۍ مامور کارکوونکي د پوښتنو او ستاسو د څرګندونو او اظهارونو له مخې خپل رپورټ جوړوي. تاسو او ستاسو وکیل کولی شي له لویې کمیسارۍ څخه ستاسو د دوسیې د لوستلو او یا یې د کاپي لرلو غوښتنه وکړي. یو مرکه کېدای شي له 4 تر 5 ساعتونو پورې اوږده شي. دا هم شونې ده چې تاسو دوهمې مرکې ته هم ور وغواړئ. خپله کډوالو د دوهمې مرکې درېیمې مرکه هم وای. که چیرې تاسو له خپلې مېرمنې یا مېړه سره په بلجیم کې اوسېږئ نو لویه کمیسارۍ به تاسو په یوه ورځ مرکې کولو ته راوغواړي، خو له دواړو سره به د لویې کمیسارۍ مامور کارکوونکي جلا جلا مرکې وکړي. د مرکې د ښه ترسره کېدو لپاره غوره دا ده چې د مرکې په مهال ماشومان درسره نه وي. که چیرې وړوکی ماشوم لرئ ښه ده چې ماشوم مو له ځان سره رانه وړئ. که چیرې د ماشوم د ساتنې لپاره کومه بله لاره ونه لرئ نو ښه ده چې د خپلې مرکې له ټاکلي وخت وړاندې راشئ او ماشوم مو د کمیسارۍ وړکتون ته وسپارئ. د لویې کمیسارۍ په وړکتون کې له 1 کلن تر 12 کلن پورې ماشومان هلته ساتل کېدای شي.